الله الرحمن الرحیم. زه خلیل الرحمن ستاسو سره د هاوس اف وزډم د طرفه د انګلیش په بیسکس د درېمي لیکچر کې چې دی مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په زړو لیکچرو کې چې دی د الفابیټس نه واخله او د سنټنس پورې چې کوم فارمیشن دی په هغې باندې موږ ډسکشن کړی و چې سنټنس چې دی هغه څنګه جوړیږي. نو دغه شانتې په ننني لیکچر کې به موږ دا ډسکس کوو چې په سنټنس کې د الفاظو استعمال څه دی، په سنټنس کې چې دی د الفاظو اقسام کم کم یوز شوي دي. نو خپل ټاپک طرف ته راځو. څنګه چې ما لیکلی دي پارټس اف سپیچ. پارټس اف سپیچ څه دي؟ د ډیفینیشن نه به تاسو ته ظاهروي چې ډیفرنٹ کائنډز اینڈ کلاسز آف ورډز، دا د الفاظو مختلف کلاسز دي، د الفاظو مختلف اقسام دي. د الفاظو مختلف کیټیګریز او اقسام چې دی دا په کم بیس باندې دي according to their use and the work they do. دا د الفاظو اقسام چې دی دا په دې بیس باندې دي چې کم د دوی یوز دی او دوی کم ورک چې دی هغه په سنټنس کې کوي، د دوی کم کردار دی په سنټنس کې، دوی ایز ا کم کیټیګري کم قسم چې دی په یو سنټنس کې یوز شوي دي. دا چې دی دا پارټس اف سپیچ چې دی موږ دې الفاظو ته چې دی دغه کیټیګریز ته موږ پارټس اف سپیچ وایو. اوس پارټس اف سپیچ چې دی ټوټل ان نمبر هغه 8 دي. څنګه چې ما لیکلي دي ناون، پروناون، ورب، ایډورب، ایجیکټیو، preposition, conjunction and interjection. دا اته چې دي دا د parts of speech اقسام دي یا د parts of speech چې دی دا words دي. کم parts of speech چې ویل کېږي هغه موږ دې اتو الفاظو ته وایو. وس د parts of speech مطلب څه دی؟ په سمپل پښتو کې چې دی parts of speech هغه الفاظ دي چې هغه یو سنټنس موږ ته جوړوي. سنټنس کې چې دی سمپلی به زه دا ووایم چې په سنټنس کې به د دې اتو الفاظو نه څه نه څه الفاظ خامخا شامل وي. یا به د دې نه چې دی ناون، پروناون، ورب شامل وي، یا به چې دی پروناون او ورب شامل وي، یا به ناون، ورب، ایډورب شامل وي، یا به ناون، پروناون یا ایجیکټیو شامل وي. نو دا الفاظ چې دی دا به په کمبینیشن کې راځي، د دې نه به څه 3 راځي په سنټنس کې، په څو کې به 15 راځي، په څو کې به 6 راځي او موږ چې دی یو کمپلیټ سنټنس به موږ ته جوړوي. وس چې دی په دې پارټس اف سپیچ کې څنګه چې ما تاسو ته لیکلی دی اول ناون څه څیز دی. په ننني لیکچر کې به موږ ناون ډسکس کوو او د دې مین کم ټایپس چې دي هغه به ډسکس کوو. ناون چې دی هغه څنګه چې ما دلته لیکلی دي a word used as the name of person, place or thing. ناون چې دی په یو سنټنس کې موږ ته 3 څیزونه چې دی هغه شو کوي، ریپرزنټ کوي. د یو سړي نوم، د یو ځای نوم یا د یو څیز نوم. دا 3 څیزونه چې په سنټنس کې د کم ورډ په ذریعه باندې موږ ته شو شي هغه ورډ ته چې دی موږ ناون وایو. وس ناون چې دی په سنټنس کې اگزامپل څه دی؟ فار ایگزامپل he goes. یو کس چې دی یو سړی چې دی هغه روان دی، صحیح ده. نو یا موږ به دا ووایو ځکه هی پروناون کیټیګري کې راځي. نو احمد goes، احمد چې دی هغه روان دی. ټیک ده. نو په دې کې موږ ته چې دی پرسن شو شوی دی، دا پرسن چې دی احمد دی. نو دا احمد چې دی دا د ناون په کیټیګري کې موږ سره راغی. دغسې چې دی د ځایونو نومونه لکه سکول شو، لکه مدرسه شوه، لکه نور د ځایونو نومونه، دغسې چې دی هغه هم په ناون کې راځي. او د سیزونو نومونه هم ټیبل، چیر، وایټ بورډ، وینډو، دا ټایپ سیزونه چې دی دا هم په ناون په کیټیګري کې راځي. بیا د ناون بیسیکلی 2 ټایپس دي، یو دی کامن ناون، یو دی پراپر ناون. د کامن ناون پراپر ناون راتلو نه مخکې چې دی زه تاسو ته جنرلی یو خبره وکړم چې ناون په 2 حالاتو کې په سنټنس کې راځي، سنګولر هم راتلی شي او پلورل هم راتلی شي. وس کامن ناون او پراپر ناون څه دي؟ کامن ناون چې دی څنګه چې ما لیکلی دي کامن پلیس، پرسن اور تھنګ. هغه ورډ چې هغه موږ ته کامن پلیس، ځای، پرسن یا د تھنګ په باره کې د سړي یا د یو څیز په باره کې چې دی موږ ته خبره وکړي، موږ ته ریپرزینټ کړي په یو سنټنس کې، هغه کامن ناون دی. څنګه بوای، ګرل، هاوس، سکول، ټیبل اینډ چیر. دا ایگزامپل چې ما ورکړي دي دا کامن ناون دي. دا څنګه کامن ناون دي؟ دا ځکه کامن ناون دي چې بوایز چې دی دا یو شیرډ کوالټي ده. په دنیا کې ډیر شی هلکان دي، دغه شانتې په دنیا کې ډیر شی جنکۍ دي، دغه شانتې کورونه هم ډیر شی دي، سکولونه هم، ټیبلز هم، چیرز هم،
دا چې دی په دنیا کې ډېر شی دي نو د دې د وجې نه چې دی دوی کوالټیز شیر کوي لکه دا چې دی یو کامن سیز دی یو کامن کسان چې دی هغه دی ګرل بوایز دا د دې د وجې نه چې دی هغه د کامن په کیټیګري کې راځي. دغه شانتي پراپر ناون چې دی د یو مخصوص کس د یو مخصوص سیز یا د یو مخصوص ځای په باره کې موږ ته چې دی انفارمیشن راکوي لکه څنګه چې ما لیکلي دي پارټیکولر پلیس پرسن اور تھنګ او اگزامپل یې څه دي علامه اقبال محمد علی جناح پاکستان اینڈ چاینا. نو د دې نومونو نه موږ ته پته لګي د دې څلورو واړو نومونو نه چې دا په هسټري کې داسې کسان تیر شوي دي دا دوه نومونه چې د سړو دي او دا دوه د ممالکو دي چې دا دوه کسان داسې تیر شوي چې د هغوی انډیویجول حیثیت او خپل یو انفرادي حیثیت او پارټیکولرلی یادېږي په هسټري کې د دې د وجې نه دا پراپر ناون کې راځي. او دغسې پاکستان او چاینا په دنیا کې هم په دې نومونو باندې واحد ممالک دي د دې انډیویجول انفرادي حیثیت دی پارټیکولر نومونه دي د دې د وجې نه په پراپر ناون کې راځي. اوس چې دی د کامن ناون دوه ټایپس چې کوم دي هغه دي کلیکټیو ناون او ابسټریکټ ناون. نو څنګه چې موږ ته نومونه ظاهروي چې کلیکټیو ناون هغه ناون دی چې موږ ته د سیزونو د ځایونو یا چې دی د سړو یو کلیکشن یو کمبینیشن موږ ته شو کوي په سنټنس کې. او ابسټریکټ ناون چې دی هغه دا دی چې موږ ته سټیټ ایکشن یا چې دی څنګه چې ما دلته لیکلي دي چې د کوالټي چې ده د دې ناون موږ ته ریپرزینټ کوي لکه څنګه چې ما په اگزامپل کې به دا نور هم کلیر شي خو کلیکټیو ناون او ابسټریکټ ناون چې دی دا د کامن ناون دا دوه قسمونه دي. بس کلیکټیو ناون چې دی هغه د کلیکشن دپاره یوز کیږي او کلیکشن چې دی اگزامپلز نه موږ ته پته لګي کراؤډ ټیم فیملی. کراؤډ چې دی دا د سړو یو کمبینیشن دی یو کلیکشن دی. دغسې چې دی ټیم هم چې دی د فوټبال کرکټ کبډي ټیم هغه هم کمبینیشن چې دی کمبینیشن ایز ا کمبینیشن یوز کیږي. دغسې فیملی چې دا د سړو ښځو او د رشته دارو یو کمبینیشن دغسې آرمی د سولجرز کمبینیشن. نو دا چې دی دا ټایپ کلیکشن یا کمبینیشن چې موږ ته کم ناون ریپرزینټ کوي هغې ته چې دی کلیکټیو ناون ویلی کېږي. اوس چې دی ابسټریکټ ناون چې موږ ته کوالټي ایکشن یا حالت کوالټي دا چې ښه یا بد کم خصوصیات چې د یو انسان دی یا د یو چیز دی هغه موږ ته ریپرزینټ شي. دغسې ایکشن چې څه کار شوی دی په یو سنټنس کې ورب نه خو چې څه کم از ا ناون یوز شي او موږ ته کار ریپرزینټ کړي چې موږ ته پته ولګي چې په دې په هغه وړ په ذریعه موږ ته پته ولګي چې څه کار شوی دی. به موږ چې دی مخې ته ډسکس کړو تاسو ته به نور هم کلیر شي. دغسې سټیټ چې دی یو انسان یا یو چیز یا یو ځای چې دی په کم حالت کې دی. نو ګډنس کایندنس انسټي دا چې د کوالټیز دي لکه یو سړی ښه دی هغه ایماندار دی صحیح ده. نو دا نومونه چې د ګډنس کایندنس او کوالټي دا د ابسټریکټ ناون په کیټیګري کې راځي. دغسې چې د لاټر مومنټ او هیټریډ چې دی دا موږ ته ایکشن ریپرزینټ کوي. یو سړي وخاندل لاټر چې دی یو سړی چې د مومنټ ایز ا ناون چې دی کله یوز شي او هیټریډ نفرت چې دی نو دا هم چې دی دا د ابسټریکټ ناون په دغه کې راځي کیټیګري کې. او دغسې چې دی چایلډهوډ یوث او سلیوري چې دی دا موږ ته د انسان حالت مختلف حالات چې دی شو کوي چې یو سړی چې دی ماشوم دی یو ماشوم یو په ځوانۍ کې دی او بل چې دی یو غلام دی دا موږ ته چې دی د هغه حالت شو کوي چې دی په کم سټیټ کې دی. نو دا چې دی د ابسټریکټ ناون په کیټیګریز کې راځي. د نننی لیکچر دپاره چې دی دا ناون او د دې کم کامن پراپر ناون کم ټایپس شو او دا کلیکټیو ابسټریکټ ناون د نننی لیکچر دپاره دا او د روان لیکچر دپاره چې دی د ناون مختلف نور کم ټایپس دي په مختلفو ځایونو کې چې د ناون په کم صورت حال کې راځي هغه به موږ پر روان لیکچر کې انشاءالله ډسکس کوو. او تاسو که په دې لیکچر په باره کې څه تپوس وي تاسو کمنټ باکس کې هم کولی شئ او واتس اپ ګروپ چې دی هغې کې هم کولی شئ. انشاءالله پر روان لیکچر کې به د ناون نور ټایپس ډسکس کیږي. تاسو زموږ سره اوسئ. تھینک یو ویری مچ.